أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو امید کمپیوټر لرنینګ اکیډمي. راځو نن موږ تاسو چې کوم ګرامر سټارټ کړو په هغې کې ګرامر کې نن موږ تاسې ټینس د سیمپل پریزنټ ټینس وایو چې سیمپل پریزنټ ټینس څه ته وایي. راځو نن ما تاسو ته په سیمپل پریزنټ ټینس په دوه رقم ته ډیفاین کړی دی. د ډیفینیشن ما په دوه رقم ته کړی لکه سیمپل پریزنټ ټینس. واټ از سیمپل پریزنټ ټینس؟ We use simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. ګوره simple present tense کله چې یو عمل اوس چې کوم عمل مونږ تاسې کوو یا کوم عمل اوس څوک کوي یا یو عمل څوک اوس پېښېږي هغې ته مونږ تاسو سیمپل پریزنټ ټینس ووایو، او یا ریګولر روزانه چې په هغې کې مونږ تاسې هغې ته سیمپل پریزنټ ټینس ویلی شو. او بل چې کومه ډیفینیشن دی د سیمپل پریزنټ ټینس is when you use a verb to tell about things that happen continually in the present like every day, every week or every month. په دې کې ګورئ تاسو صرف دې مطلب حاصلوئ. بیا که چېرته تاسو ته هم اګزام امتحان کې یا بل ځای کې تاسو له چا تپوس وکړو تاسو اټومیټیکلی ډایرکټلی ورته ویلی شئ چې که څوک تاسو نه تپوس وکړي چې سیمپل پریزنټ ټینس څه ته وایي که نه. سیمپل پریزنټ ټینس ډایرکټ ورته وایي چې هغې عمل ته وایي چې کوم اوس پېښېږي. یو خو دغه هم ډیفینیشن دی، او داسې هم ورته ویلی شئ چې سیمپل پریزنټ ټینس هغه عمل دی چې هغه موږ تاسو سره په ریګولر بیس باندې کوم عمل پېښېږي یا ویکلی یا ډیلی او یا منتلی یا ایرلی چې کوم موږ تاسو سره کوم عمل پېښېږي موږ تاسو کوم عمل کوو په دې ټایم باندې هغې ته موږ تاسې سیمپل پریزنټ ټینس ویلی شو. خو په ساده الفاظو کې تاسو ورته وایئ چې سیمپل پریزنټ ټینس is an action that happen right now چې کوم عمل هغه کېږي هغې ته موږ تاسې سیمپل پریزنټ ټینس ویلی شو. فار ایگزامپل دلته راځو موږ تاسې د سیمپل پریزنټ ټینس یو افرمیټیو سنټینس دی، یو انټراګیټیو، یو نیګیټیو چې په هغې کې ما تاسو له درې واړه ډیفاین کړي دي. فار ایگزامپل کې لایک زه دې ته تاسو له دې ته به لږ سایز سی واکمه، داسې به کمه، دا به هم سی واکم، دا به هم سی واکم درته چې تاسو له ښکاري چې بیا تاسو له څه مسله نه وي پکې. نور مې سیوه کړي وو، دا مې لاست کې ولیکل، دې د وجې دې دغه پاتې شو. اوس راځو دلته ګورئ ورته دې کې که افرمیټیو چې کوم دی یو آر آن د روف آیا ته په چت باندې ته په چت باندې خو که چیرې دا تاسو په انټراګیټیو جمله کې یوز کوئ چې آیا دلته خو موږ تاسو سره سوالیه نه ده، ډایرکټ ورته ویلی شي چې یو آر آن د روف ته په چت باندې. او که چیرې ورته وایي چې که ته پوښتنه ورنه کړي انټراګیټیو کې یوز کوئ بیا ډایرکټ آر د یو نه مخکې آر راوړئ ورته ووایئ چې آر یو آن د روف آیا ته په چت باندې. او که چیرې ورته وایي چې نه په نیګیټیو کې یوز کوي ته ورته ویلی شي یو آر آن د روف تاسو په چت باندې نه یئ. وارن دلته ما شارټ کټ نه دی شارټ کټ لیکلی دی، تاسو بالکل دغه هم کولی شئ که شارټ کټ که نه لیکئ نه غواړئ بالکل شي آر ناټ آرنټ آر ناټ د روف تاسو په چت باندې نه یئ. او که دې که سټرکچر تاسو که چېرته د دې سټرکچر دلته تاسو ته د دې سټرکچر لیکمه به لږ سایز سی واکم نو تاسو له بیا مشکل نه وي په انډرسټینډینګ کې به تاسو ښه پوه شئ. سټرکچر د دې چې کوم سټرکچر دی تاسو له فار ایگزامپل subject plus base form of the word या first form of the word तो बस सिर्फ verb लिखा plus s ESIES
IES دا موږ تاسو سره structure شو. دا موږ تاسو سره structure شو د سیمپل پریزنټ ټینس. دا موږ تاسو بیا په خپل چې کوم جملې جوړوو موږ تاسو په دې جملې کې په دې structure ته باید موږ تاسو خو وګورو، بیا هغې نه بعد موږ تاسو خپلې جملې خپل سنټینسز جوړولی شو. او که تاسو ویلی شئ فار ایگزامپل I like it. او تاسو ویلی شئ I don't like it. She like it. بل دغه ته لاړو. She doesn't like it. تاسو بیا په دې میتھډ او په دې دغه سره تاسو دې سټرکچر ته وګورئ. د سټرکچر په مطابق دې میتھډ سره تاسو بیا خپل جملې سنټینسز جوړولی شئ. او که چیرې تاسو ته په دې ټینس کې یا په کوم کوېسچن وي یا څه پرابلم وي تاسو موږ ته خپل نظر خپل رایه په کمنټ کې موږ تاسو پرېښی شئ. دوباره به انشاءالله موږ تاسو ته ویډیو په هغې ټاپک باندې جوړوو چې تاسو ته هېڅ پرابلم نه وي.